ځکه یو مولوي صاحب دا خبره کوله نوم یې نالم ښه مشهور مولا خو نه دی مبلغ دی تقریرونه کوي په پاکستان کې ښه مشهور دی بلکې د اردو والا کې ټولو کې مشهور دی هغه دا وی چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور قبر له تللی ومه نو هلته چې کوم سکون ماته میلاو شو دا وایي زه یو پیر کعبې ته ننوتم هلته کعبه کې ماته نه دی میلاو شوی کوم سکون چې وي د پیغمبر د مور د قبر سره دا د الله په کور کې هم نه نو دا غریب عادت ته د قبرونو سره او د دې قصو سره دی نو سکون ورته هلته میلاوي هر چې موحد دی نو هغه ته خو سکون د الله په کور کې میلاوي موحد ته خو سکون هله میلاویږي چې د توحید خبره ورته وکړي د الله د یووالي خبره ورته وکړي د موحد د زړه پې باغ شي ځکه الله سوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بعضو خلکو د الله سره شریکان جوړ کړي دي الله وی او د دغه شریکان چې کوم د الله سره جوړ کړي د باطل معبودان د دوی سره داسې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي بلکې د هغې نه زیات محبت ورسره کوي د الله سره دومره محبت نه کوي څومره چې د دې خپلو معبودانو سره کوي خانو د مؤمنانو حال څه دی والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان موحدین الله وی دا څومره محبت چې د مشرکان د خپلو معبودانو سره کوي باطل معبودانو سره د دغه محبت نه زیات محبت موحدین د الله سره کوي